وای کله چې یوسف علیه السلام د کاختی پر مهال باندې غنم ویشل، نو په دا حال کې یو ماشوم رالی او 3 پیرې غنم ووړل. بالاخره یوسف علیه السلام ورته وویل چې ای ماشومه، دا 3یم ځل دی چې ته غنم وړې، دلته ډیر مجبوره خلک پاته دي. هغه ماشوم ورته وویل چې ای یوسفه، که چیرې تا زه وپېژندلم نو څه چې زه وغواړم هغه به ته راکړې، او څه چې زه ووایم هغه به ته ومنې. یوسف علیه السلام ورته وویل چې څوک یې ته؟ وایي زه هغه ماشوم یم چې کله په تا باندې زلیخې تور ولګېدی نو ما ستا د پاکۍ شاهدي بیان کړه. کله چې یوسف علیه السلام دا خبره واورېدله، هغه ماشوم یې په غېږ کې ونیوی او اواز یې وکړ چې خزانې خلاصې کړي دې ماشوم ته، او څه چې دا ماشوم غواړي مې ځینې ګرځوي. نو په دې حال کې الله جل جلاله یوسف علیه السلام ته وحی وکړه، و ای یوسفه، ته یو بنده یې او ستا پاکي یو چا بیان کړه، نو تا خپل ټولې خزانې ورته خلاصې کړې. نو ته فکر وکړه چې څوک زما پاکي بیان کړي، زما ذکر وکړي، زه به هغه ته څه ورکړم. محترمینو، چیرته د یوسف علیه السلام خزانې او چیرته د الله جل جلاله خزانې؟ چیرته د یوسف علیه السلام داد او چیرته د الله جل جلاله داد؟ راځي چې ټول د الله جل جلاله حمد و ثنا ووایو، د الله جل جلاله ذکر وکړو او د الله جل جلاله پاکي بیان.